علیکم کتونکو زه خالد خان ما دا ټیم تاسو سره د ټانګوړې خوړګۍ نه تاسو سره مخاطب یم. پرون چې کومه بده پیښه راغلې وه په هغې کې زموږ د دې کور یو زنانه او یو د هغې ماشوم چې دی دا په دې حادثه کې شهیدان شوي. یو کس د دوی ګاونډي دی هغه هم په دې حادثه کې شهید شوی و. زموږ سره د دغې حادثې په ګاډي کې چې کم کس موجود و الله تعالی معجزانه طور هغه بچ پاتې کړی دی. د هغه نه په دې حواله تپوس کوو چې دا حادثه څنګه مخې ته راغلې. تاسو راته خپل نوم ووایئ. زما نوم عبدالرحمن دی. حادثه خو داسې موږ روان وو په دغې روډ باندې چې کله موږ دغې ځای ته مخامخ شو دا ګاډی روان وه بره دا ګاډی एकदम شور اوچته کړو د له پاسې طرف نه دا شور اوچته کړو چې وخ پکته نو موږ چې نه کته کنده په هغې کې ولګېدو زه وم خپل تره زوی مې او یو دا ګاونډي و او دا ګاډی بیا کته وخ چې کته وخ نو زموږ دا ګاونډي پکې زخمي و کته غوږې ته ورسېدو بیا کسان نه د زخمیان نه راوچت کړو دا بره کسه ښه راوچت کړو. دا حادثه کې چې یوه زما خور وفات شوې ده یو مې پکې خوری دی. ما ته په خپله زه په خپله د سکول استاد یم په سکول کې وم هغه ټایم کې ناڅاپه باندې ټلیفون راته وشو نو دا خو راته په هغه ټایم کې نه ویلی شوي چې داسې چل شوی دی خو بیا په خپله ډګر ته لاړم چې لاړم نو واقعات بیا چې کوم وه زما د مخې ولګه نو یوه مې پکې خور وفات شوې ده او یو مې پکې خوری یو پکې بل زموږ ګاونډي دی قمریش نومې دی چې هغه پکې وفات شوی دی. خو ښه خبره دا ده که نه د ټولو خلکو له پکار دی چې یو بل سره رشته کوي په داسې طریقو کې محبت سره چې لس کسان به درځي شل به درځي دې نه سیوا کول نه دي پکار او ټولو زنانو ته دا پکار دی چې د کور نه یو زنانه دوه او ډېر ماشومان تلم نه دي پکار دا دواړه فریقین د یو بل سره په دې کې به جنګ هم راځي. هلته یا خوراک نه تیار کړی ډېر دلته د هغو د لسو کسانو وینا کړله موږ پسې شل بوځو ډېرې مسلې راځي. نو ښه خبره ده چې یو بل سره رشته کوي ډېر په محبت سره وشي ډېر داسې طریقې سره وشي چې په دغه ټایم کې خفګان نه نشي. کوم هغه پرونی حادثه چې شوې وه هغې مقام باندې دا ټایم موجود یم هغه ډاکټرن خوا ته ولاړ یو د دې ځای علاقې خلک زموږ سره موجود دی. د دغې حادثې په حواله باندې به تپوسونه کوو چې دوی څه وي. زموږ سره دلته جمیل صاحب موجود دی دی هم په دغې موقع باندې موجود نورو کسان هم دغه زخمیان مړي چې کوم دي دا دوی په خپل لاس باندې سنبال کړي دي. جمیل صاحب ډېره مننه چې تاسو موږ له ټایم راکړو چې دا حادثه چې وشوه تاسو بیا څه ټایم خبر شوئ جي؟ خالد خان مې ستاسو شکریه چې دې موقع ته راغلی. یقیني چې ډېر افسوسناکه واقعه وه پرون چې څه ټایم دا واقعه وشوه موږ تقریبا په لارې باندې وو هم د واده لپاره راتلو په لارې باندې موږ خبر شو چې حادثه وشوه سوزکۍ موږ نه مخکې لاغې په هغې کې یو زخمي دوه اچولی و. موږ بیا فوري موقع ته راورسېدو نو خالد خان به دا به ووایو چې مطلب قدرتي حادثه وه خو افسوسناکه واقعه ډېره په دې وه چې یو طرف ته په کلي کې د خوشحالۍ څنګه چې په ودونو کې د خوشحالۍ هغه سمه خلک خوشحالېږي چېرې واده راورسېد دغه جنګ په دغه ټایم کې بالکل کلي ته راورسېد او دغه کور چې کوم د واده د زلمي کور دی هغه که تاسو د کیمرامین تاسو ته وښي دا مخامخ د واده د زلمي کور دی چې څومره خلک راغلي او په دغه ټایم کې هغوی خوراک کوي دغه خلک دلته کې موجود و هغوی ټول راوتي وو چې د واده ډولۍ چې کوم ده راله او هغه اندارې کولې د هغې او په دغه کې دغه ګاډی چې کوم دی دا ورته وشو نو بیا ذاخره ده چې کوم د ناوې سره چې کوم جنج راغلی او کوم خلک روانو هغه ټول بیا په دغه غم باندې شو په ګاډي کې چې د واده واقعه جوړه شوه یو غوغا جوړه شوه په کلي کې د غم یو فضا جوړه شوه. په دې ځای کې موجود و دوکان مې دی که نه د هغې نه رالو دا ګاډی راوغښو نو مړي موږ د رول ټوخې جوړو خو بله خبر دا د سوچو صاحب له دم پکار دی یا د حکومت له چې واده د کم ګاډ چې روان دي هغو ته دا اډر وکړي چې تاسو لږ په قلاره راځئ چې مخلوق نه تباه کړي. مونږ خو بره په دې واده په دې ځای کې وو خدمت حق و دې کې چغې شوې ګاډی ورغه چې مونږ اجرالو نو یو کس پکې لکه د وخت سره لکه ختم و خو هسې لکه دغه لپاره هسپتال ته ویړ ماشوم چې او ماشوم نه غټ سړی قمریش او یو زنانه پکې لکه ډېره زخمي وه نو ټول پکې زخمیان دي جوبل شي خو دا دوه پکې لکه ډېر سیریس وو. دا غلطي د ډرایور هم مقرره د الله نه وه خو لکه احتیاط پکار دی نه خو د دې واده په ورځ باندې خاص کر د ډروانو کې لږ جذبات پیدا شي دوی منډې وي دا خو د دې چغردود هم دغه دی خو لکه ټول د جلدی عام لیول کې ډروان د جلدی په دې کې څو کسان په دې کې شهیدان شوي دي زخمیان په دې کې 3 شهیدان شوي دي یو ماشوم دی او یو زنانه ده یو دغه دی سړی دی. موږ خو لکه دا د ګي وکوله که نه ټکټر منې کې موږ دا په دې ځای موقع باندې موجود وو که نه نو دوی شپږ ګاډي د واده ګاډي نو موږ هلته کې چې ما د ټلیفون راغی نو په ټلیفون مې ماته وویل چې انا لله و انا الیه راجعون نو دلته یوه جوړه شوه نو بیا ما ته واپس جواب رانه وایي چې یاره څه چلو شو که نه دلته کې چې وروڼه چغه شو دا کسان چې ما وکتل نو دوی د واده ځای نه واپس راوړل اصل کې دا واده چې مبارک وي دا نو موږ چې د هلک ته ما چې کوم ډریور ما ګاډی بند کوي ولې ما ګاډی ورته راوړل نه 15 ګاډي ورته رسېو سره ناوې او ډاټسن یې څلور دا رسېدل وي خولته
نو هغوی ته مې خدای خوښ کړه ډېګونه بند کړه ورته چې کوم نه نو ګاډی ورخصه واده ګاډی ورخه نو هغوی دلته کې ټول چې کوم نه هغه زنانه وه ماشومان وړه چر کړي چې خو د ماشومان زنانه پکې نو زما تر حکومت ته دا خواته چې په دې ګاډو باندې بیخي پابندي ولګوي او کم کونه چې واده چې په هغې باندې مکمل جرمانه ولګي چې دا په ګاډو کې باندې ځي راځي ول حادثې دا قدم په دې روم باندې لکه دې 8 کاله شو چې په دې باندې دا پیله حادثه وکړه په دې باندې ګاډی نه ورته ډېره مهرباني زما نوم محمد زاهد دی دا مخامخ مې کور دی مونږ خو هلته کې زنانه کوزولې د ګاډي نه بیا یو ګاډی پاتې نو ناوې والا ګاډی و هلک ته مونږ ویل کې 60 ټکه خو دلته کې بیا چغې شوې چې دغه پرېږدی ورته ګاډی خلک تباه شو چې دلته کې رالو نو ماشوم خو خیر په هغه ټایم نه و ځکه چې سر یې لګېدلی 2 ځای ماتو هغه بچو خو دا زنانه او دا کم نارینه چې و نو دواړه سیریس یو هغه نارینه چې و په هغه ځای وپاتې شو څه پکې نه و واسې بیا یې په کته وړی خو د ډریورانو نه دا پکار ده چې په دې ټایم کې د احتیاط کوي ځکه چې یو کلندر سړی دی ورته نه کېږي زمونږ یو د بدقسمتي به ورته ووایو چې کله هم واده یا داسې ګڼه ګوڼې دا ډریوران وروڼه به بس د یو نه مخکې کېږي د بل نه مخکې کېږي دا یو معمول نه جوړ شوی د دې د حکومت په سطح یو اواز پکار دی روکدام پکار دی د حکومت له پکار دا چې دلته بې لایسنسه ډریور نه پرېږدي د دې چیک ان بیلنس هغه ساتي دې نه مخکې کو تاسو خیال کړی دا د په دې شایي کې چا کوم حادثه شوی وکنه چې د اوورلوډ د وجې وکنه د اوورلوډ د وجې دا لکه په دې باندې د حکومت څه چیک ان بیلنس نشتی د دې ډریور او کلندر مرضی د کوي پکې 200 کسان کېنول کوي پکې 80 کېنول کوي پکې 100 کېنول دلته په سوزکی کې 20-25 کسان کېنولي نو دې خو لکه نه ته مخنیوي کولای شي نه زه کوم دا حکومت کوي کنه